بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاد چې د نن ورځې درس په علي بابا کې پر دې باندې ده چې څه ډول موږ تاسې د سپلایر سره کمیونیکیشن ترسره کوو. How to communicate with suppliers. سپلایر سره موږ تاسې په کوم انداز باندې خبرې وکړو، په کوم انداز باندې کمیونیکیشن وکړو تر څو یوې نتیجې ته ورسېږو. ګورئ، کله چې موږ په علي بابا ویب سایټ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړه، د هغې څخه وروسته دوم کار چې موږ ترسره کوو هغه دا ده چې موږ پراډکټ سورسینګ کوو. کوم جنس یا کومه وسیله چې زموږ په کار وي هغه موږ په علي بابا کې سرچ کوو. دا چې په کومه طریقه سرچ کولی شو هغه په تیرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته تشریح کړی ده. فرض که اکاونټ مې جوړ کړ، د اکاونټ د جوړېدو څخه وروسته په علي بابا کې مو پراډکټ سورسینګ وکړه، کم جنس یا کم وسیله که هغه هر څه اوسیږي هغه مو پیدا کړه. په دوم قدم کې چې دا موږ تاسې انیشل کمیونیکیشن ته ضرورت لرو. په دې معنا باندې چې اکاونټ خو جوړ شو، جنس مې پیدا کړ او د جنس ترڅنګ یو بااعتماده او بااعتباره سپلایر مې هم پیدا کړ. دا چې بااعتماده او بااعتباره سپلایر څه ډول پیدا کړو هغه ما تاسو ته مخکې درسونو کې هم تشریح کړی دی چې هغه ویریفاید سپلایر اوسي، ټراید اشورنس ولري او همدا ډول هغې کمپنۍ ټول پروفایل موږ چک کړو. هغې نه وروسته موږ هغه منحیز دی او بااعتباره او بااعتماده سپلایر ځان ته انتخابولی شو. خیر، کله چې مو دغه کارونه ترسره کړل، بل کار چې باید موږ وکړو هغه دا ده چې انیشل کمیونیکیشن ده، چې باید د هغه سپلایر سره موږ تاسې خبرې وکړو. خو دا خبرې باید په کوم انداز کې موږ تاسې وکړو، په کومه طریقه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړو، په کومه طریقه موږ تاسې دغه کانورسیشن له دوی سره شروع کړو او ادامه ورکړو. ګورئ، د انیشل کمیونیکیشن دپاره یعنې کله چې تاسې ټولې مرحلې ترسره کړلې نو او په دغې مرحلې ته ورسېدلی چې تاسې باید اوس ورسره خبرې وکړئ، نو تاسو د خبرو دپاره یو ایمیل ولیکئ، یو پروفیشنل ایمیل ولیکئ. داسې یو ایمیل ولیکئ چې په هغې کې لومړی ځان معرفي کئ او په دوم قدم کې مو چې ځان معرفي کړ، خپل کاروبار، خپل بزنس دغه کمپنۍ والا ته یا دغه سپلایر ته وروپېژنئ چې زه فلان کې یم او زه په دغه هیواد کې دغه ډول بزنس او کاروبار لرم. صحیح ده؟ د ځان د معرفت څخه وروسته هغه کوم پراډکټ چې تاسې مشخص کړی دی هغه پراډکټ نوم یې ورته واخلئ، د هغې د قیمت په اړه پوښتنه وکئ، د هغې د منیمم آرډر کوانټیټي یا MOQ په اړه باندې پوښتنه ورځنې وکئ، لیډ ټایم په اړه پوښتنه وکئ او شیپینګ اپشنس ورنه پوښتنه وکئ چې دوی کوم شیپینګ اپشنس لري. ګورئ، پراډکټ پرایس پوښتنه چې کوو دا خو واضح خبره ده چې دغه جنس قیمت غوښتنه کوو چې دوی موږ ته په کوم قیمت باندې حسابوي. MOQ خو ما تاسو ته مخکې تشریح کړی دی چې منیمم آرډر کوانټیټي د دې څو دانې دی، تر څو دانې پورې هماغه ټیټترین څو دانې دي چې دوی خرڅوي او چې د هغې څخه به نور ټیټ دوی ونه خرڅوي. 1 دی، 2 دی، 10 دی، 100 دی، 1000 دی، څومره ده. لیډ ټایم پوښتنه وکړي. لیډ ټایم خو دې ته ویل کېږي چې کله موږ تاسې یو جنس اخلو د علي بابا د یو سپلایر څخه، نو هغې څخه د لیډ ټایم پوښتنه ځکه کوو چې په څومره وخت کې دغه جنس موږ ته آماده کوي. فرض که ما په علي بابا کې یو سپلایر ته د 1000 دانې تلیفونونو یا 1000 موبایلونو آرډر ورکړه، صحیح ده، خو زه باید له مخکې نه د دې نه پوښتنه وکړم چې د دې لیډ ټایم څومره ده، یعنې په څومره وخت کې دا موږ ته آماده کولی شي. لیډ ټایم یعنې تر هغه مودې ته ویل کېږي چې ستاسې جنس تاسو ته په هغه کمپنۍ کې آماده کېږي. هغه 10 ورځې، 20 ورځې، 15 ورځې دومره وخت ممکن ونیسي. او لیډ ټایم ډیلیوري چې دی بیا دې ته ویل کېږي چې فرض که دغه 1000 موبایلونه چې ما په علي بابا کې یو سپلایر ته آرډر کړی دی هغه په 10 ورځو کې راته آماده کوي او ډیلیوري هم یې په 10 ورځو یا 15 ورځې ډیلیوري نیسي، نو ټوټل 15 ورځې کېږي. نو بیا هغوی تا ته وایي چې لیډ ټایم ډیلیوري دومره ورځې، یعنې هم لیډ ټایم چې دا جنس درته په فابریکه کې موږ تولیدوو او هم یې چې تر تا رسوو دا دواړه بیا په بلک کې نیسي. که یوازې لیډ ټایم نو یوازې د جنس تولید خبره ده چې فابریکه کې تولیدوي او تا ته آماده کوي، انتقال د خپل کار ده.
او شپینګ اپشنز ځکه ضرور دی چې باید موږ تاسو ترنه پوښتنه وکړو چې دوی کوم اپشنونه لري. ما تاسو ته ټرمینالوژي کې ډیر اپشنونه ویلي، هر کمپنۍ چې د ذات مشخص اپشنونه لري د شپینګ لپاره، نو دا خبره هم باید تاسو ورسره مخکې نه مطرح کړئ. بله مسله هم کسټومایزیشن ده. کسټومایزیشن په دې معنی باندې ده چې تاسو په علی بابا کې کله آرډر ورکوئ نو له مخکې نه د سپلایر سره وغږیږي چې دا دوی کسټومایزیشن مني نه مني، که مني تاسو څه تغییرات غواړئ چې په یو جنس کې راولئ نو دا ټول ورته مکمل څنګه کوي مشخص یې کړئ. او بیا چې کله په دغه ترتیب مو ایمیل برابر کړئ، زه اوس عمل ایمیل هم تاسو ته ښیم، نو دا ایمیل بیا ور ولېږئ او د ایمیل د لیږلو څخه وروسته دیو ته منتظر شي چې څه ځواب ورکړي. چې کله ځواب راغی په دقیق ډول یې مطالعه کوي او هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې آرډر پلیس کړئ، آرډر ورته ورکړئ. ګورې زه علی بابا ته راځم، دا خبرې ډېرې ځکه ما شفاهي بڼه باندې وکړلې، دا هغه مهم معلومات او خبرې وي چې تاسو باید د یو سپلایر سره د خبرو کولو پر مهال په نظر کې ولرئ. ګورې زه راځم فرض کړه علی بابا ته، صحیح دی، زه به علی بابا ته راشم، دا علی بابا ویب سایټ دی، ما له مخکې نه اکاونټ جوړ کړی دی، ګورې د ممتاز په نوم زه ساین ان یم. فرض که زه یو پروډکټ سورس کوم، یو پروډکټ زما په کار دی، زه راځم دلته دا پروډکټ لټوم، ګورم چې دا فرض که دغه یو پروډکټ دی، دا پروډکټ زما په کار ده، نو چې کله مې کلیک پې وکړه د دې پروډکټ په اړه باندې مکمل معلومات دلته شته. اول خو دا دی چې دا پروډکټ دغه کمپنۍ فری مارکیټ لیمیټډ په نوم باندې کمپنۍ ده، ویریفایډ کمپنۍ ده، 3 ایئرس د کار کېږي په دغه علی بابا ویب سایټ کې، چینایي کمپنۍ ده او دغه د پروډکټ ویډیو ده، مکمل ویډیو یې درته شو کوي دلته چې دغه ویډیو ده، همدا ډول دی، عکسونه دي، ګورئ مختلف عکسونه تاسو کولی شئ چې دا مکمل دانه په دانه هر څه چک کړئ. خیر چې کله مو دا کار وکړلو لاندې راشئ، دلته ګورئ کې اټرابیوټس لیکلی دی، نمبر آف پیسز 14 دی، شو مور تاسو ووهئ، د دې هماغه ټول مکمل جزئیات دلته لیکل شوی چې نمبر آف پیسز چې دی، مټیریل چې دی، پلاستیک مواد پکې استعمال شوی دی او د نور انفارمیشن دی، پروډکټ نیم یې دغه شی دی، سایز یې دغه شی دی، لوګو دا خبرې، کالرونه یې، سمپل یې، سرویس یې، ګورئ دی او ای ام او ډي ام وړاندې کوي، یعنی شپینګ اپشنز کې ټول مکمل جزئیات او معلومات دلته د دې لیکل شوی دی. ګورئ دا پیکیجینګ اینډ ډیلیوري معلومات لیکل شوی دی، نو دا تاسو ټول مکمل وګورئ. خیر چې دغه کار مو وکړه، دا مو وکړه، د قیمتونه دي د یو څخه تر 99 کارټنه پورې، 100 څخه تر 499 کارټنه پورې د قیمت دی، د قیمت دی، لکه هر څومره چې تعداد زیات اخلي قیمت تاسو ته ارزانه کوي. خیر فرض که دا کمپنۍ ده، ما مشخص که دا پروډکټ ده، پروډکټ مشخص شو، فرض که دا کمپنۍ ویریفایډ دی، زه ورته وایم یاره دا کمپنۍ با اعتباره دی، صحیح دی. کسټومایزیشن په اړه انفارمیشن غواړي دی، د کسټومایزیشن انفارمیشن دی، صحیح ده، لکه قیمتونو کې فرق راځي، چې کله کسټومایزیشن کوئ قیمتونو کې فرق راځي. خیر اوس راځم زه همدغه د دغې کمپنۍ هغه یو عمومي ریویو ګورم په دې معنا باندې چې د دغې کمپنۍ verified certification سوره د کسټمرز 4.6 چې ده، یعنی 4 پر شپږ تقریبا 15 ته نږدې نو د دې څخه کسټمران رضایت لري. همدا ډول سپلایر سروسز 4.6 دا او همدا ډول آن ټایم شیپینګ چې ده 4.4 ده، پروډکټ کوالټي هم 15 ته نږدې ده، یعنی ډیر ښه دی، له هر لحاظه ښه دی. په هر صورت زه راځم همدغه کمپنۍ څه کوم اوپن کوم تر څو د دغه کمپنۍ ویب سایټ ته داخل شم. ګورئ د دې کمپنۍ ویب سایټ ته زه داخل شوم او تاسو کولی شئ مکمل ویب سایټ له دې ځایه چک کړئ چې دا کم پروډکټس وړاندې کوي. ګورئ دغه ټول پروډکټس دي چې دوی وړاندې کوي او دا ټول پروډکټ دوی جوړوي. کمپنی پروفایل ګورئ دلته لوستلی شئ. خبره زموږ کانټاکټ کې ده، کانټاکټ یو دا ده، یو دا ده، یو دا ده، درې ځایونو کې موږ کانټاکټ سپلایر، چټ نو کانټاکټ سپلایر لرو. اوس زموږ خبره دا د عمومي کمپنۍ معلومات دي او ویډیوګانې دي او هغه کم اسنادونه چې دوی لري د هغې په اړه معلومات درکوي. دا ټول مکمل تاسو کولی شئ چې دلته دانه په دانه وګورئ او ویل ولئ. خیر په هر صورت اوس زموږ هڅه
اصل خبره دا ده چې پروډکټ خو موږ ځان ته مشخص کړی، کمپنۍ مو هم مشخص کړه چې موږ د همدغه کمپنۍ څخه اخلو. اوس خبره دا ده چې دیو ته څه ډول موږ دیو سره انیشیل کمیونیکیشن وکړو یا خبرې ورسره څنګه وکړو. یو خو دا دی چټ نو باندې کلیک وکړئ، مستقیما دلته د چټ دپاره یو بکس تاسو ته خلاصېږي او تاسو کولی شئ چې ورسره خبرې اترې وکړئ. ګورئ دغه د دې بخش مسؤل دی چې تاسو سره خبرې کوي. دلته ورته ایمیل ولیکئ، کولی شئ ایموجي، عکس، دا شیونه هم ورولېږئ، کوم فایل غواړئ ورولېږئ هم کولی شئ. همدغه ډول که غواړئ دلته میسج ورته ولیکئ، میسج هم لیږلی شئ، یا یو پی ډي اف لیکئ هغه ورسره اټچ کیلیږي، دا هم کولی شئ. نو دی یوه لاره ده. دومه لاره دا ده چې کانټاکټ سپلایر ته تاسې راشئ چې کله کانټاکټ سپلایر مو وو تاسې خپل میسج او څه غوښتنې او څه مسایل چې دي ټول دلته ورته ولیکئ. دا ایمیل به موږ په کومه طریقه لیکو؟ ګورئ زه ورډ پروګرام ته راځم، دلته ما یو څه لیکل تیار کړی. ما تاسو ته مخکې یو څه خبرې وکړلې چې تاسې کله کمیونیکیشن دپاره یو سپلایر سره داخلیږئ او کمیونیکیشن کوئ د لومړي ځل لپاره، نو تاسې دغه پوښتنې حتما ترې نه وکړئ، داسې یو ایمیل ورته ولیکئ. اول ورته سبجیکټ کې ولیکئ چې انکوایري اباوټ کوم جنس په اړه ته غواړې معلومات واخلې. هغه جنس نوم هلته په ویب سایټ کې شته، هغه واخله دلته ورته ولیکه. او دلته د ډیر سپلایر نیم ولیکه، د هغه کمپنۍ نوم ولیکه. او له هغې څخه وروسته داسې ورته ووایه چې I hope this message finds you well. صحیح ده؟ My name is یعنې ځان ورته معرفي کړه چې ته څوک یې. My name is فرض کړه ممتاز رحماني، یا خپل نوم ورته ووایه چې زه فلان کې یم. And I am in the honor of د خپل کمپنۍ نوم ورته ولیکه چې زه فلان کې یم، د دغه کمپنۍ رئیس یم یا فاونډر یم، مشر یم یا منیجر یم. صحیح ده؟ A company specialized in استا کمپنۍ چې کوم بخش کې کار کوي هغه ورته وایي آنلاین سټور، د ریټایل، د هولسیل، د څه ډول بزنس کاروبار د هغه ورته لږ مشخص کړه، دلته ورته ولیکه. له دې نه وروسته بیا ورته ووایه چې I am interested in your product. هماغه پروډکټ نیم چې دلته لیکلی دلته هم ورته ولیکه چې زه غواړم یا علاقمند یم چې ستاسې دغه پروډکټ واخلم. and would like to know more details او لږ نور جزئیاتو ته په دغه برخه کې ضرورت لرم. could you please provide information on the following. په دې معنا باندې دی چې تاسو مهرباني وکړئ دغه لاندې معلوماتونه هم ماته راکړئ. price per unit، د هر یو دانې قیمت څومره ده، minimum order quantity، lead time for production and delivery چې دا ما مخکې تاسو ته وویلې چې lead time څه ته ویل کېږي او lead time delivery څه ته ویل کېږي. shipping options ورته وغواړئ چې کوم shipping options دي. additionally I would like to inquire if customization is possible for this product. آیا کوم customization تاسو منئ؟ زما لوګو، زما برانډ تاسو کوئ چې په هغه جنس کې موجود اوسېږي، داسې یا رنګونه یا لوګو یا پیکیجنګ په خپله خوښه غواړئ تاسو، نو دا کار تاسو موږ ته کولی شئ او که نه. looking forward to your reply and shipping to establish a long term business relationship. best regards او خپل نوم لیکئ او کمپنۍ نوم لیکئ. دغسې یو قوي منظم او پروفیشنل ایمیل به تاسو ورته ولیکئ او دا به له دې ځایه کاپي کړئ او بېرته به راشئ او دلته بیا ورته پیسټ کړئ. چې کله مو دلته ورته پیسټ کړه سینډ انکوایري ورته ووهئ، دا ستاسې ایمیل به دویو ته لاړ شي. کله چې ایمیل لاړه دوی هماغه خپل کاري حجم ته په لیدو سره چې دوی څومره وخت لري او ټایم زون پکې مهم دی، نو ټایم دلته د دې یو د چین ممکن ډیر فرق وکړي یا لږ فرق وکړي، نو هغوی هماغه خپل رسمیات ته چې کله داخلیږي تاسو ته ځواب درکوي ستاسو د ټولو معلوماتونو. کله چې تاسو ایمیل ځواب شو یا تاسو ته بیرته په همدغه ځای کې په میسیجونو کې تاسو راشئ، دلته میسیجونه چې کله تاسو راشئ دلته ټول شو کېږي، نو هغه ورته مشخص کړئ. نو هغه چې کله ایمیل د دوی راغی هغه ایمیل تاسې په دقیق ډول باندې مطالعه کې وګورئ که کوم ځای کې لانګویج بیریر موجود اوسېږي، داسې خبرې هغوی لیکلې وي چې تاسې پرې پوه شوي ناست دی، نو هغه ورسره واضح کړئ او واضحا ورته ووایئ چې ستاسې په لیکلو کې په دغه موضوع باندې زه پوه نه شوم او د وضاحت څخه وروسته چې 100% ته مطمئنه شلې نو بیا کولی شئ چې آرډر څنګه کې آرډر ورته ورکړئ او بیا به تاسو ته جنسونه انتقال شي ستاسې تر ادرسه پورې. نو په دې هیله یم چې له دغه درس نه مو یو څه برداشت کړي واوسېږي. دا قدم په قدم ټول موضوعات ما تاسو ته تشریح کړل چې څه ډول موږ او تاسې د یو سپلایر سره کمیونیکیشن دپاره اقدام وکړو.